نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قرانو محترمو، د بیان ځای یا د بیان وینام داسې خصو ته کېږي چې هغې ته څه ضرورت وي. دلته خو الحمدلله سهار و ماښام ټوله مؤمنان، ذاکرین اور عابدین د الله تعالی په ذکر باندې ټوله مشغول انسانان دي. اور بیا محترم پیر شریعت و طریقت اور ولی وقت قاری صاحب مبارکین ټول حاضر وي کنه، نو دلته زموږ د وینا څه گنجایش نشته. او د جناب محترم قاری صاحب مبارک په اجازت باندې داسې مختصره خبره به وکوم. د انسان چې الله پیدا کړی ده، نو د انسان سره د پیدا کېدو په دوران کې چې حضرت آدم علیه السلام الله پیدا کړي، نو په دې کې تقریبا د الله په مخلوق کې له مخلوقاتو څخه له معززینو مخلوقاتو څخه چې ډېر معزز مخلوق و، دا درې شیان: یو آدم علیه السلام اور یو شیطان، یو ډله د فرشتو. د وخت معززین دا درې شیان. د آدم علیه السلام د پیدایش په دوران کې چې آدم علیه السلام الله تعالی نبی جوړ کړي، نو دغه درې مخلوق د الله تعالی ډیر معززین چې یو حضرت آدم علیه السلام، یو شیطان او فرشتي وي. دا د آدم علیه السلام ته د الله خلافت ملاو شو. دی د الله نائب په ځمکه کې جوړ شو. شیطان او فرشتې د الله نائبین او د الله خلیفګانې په ځمکه کې جوړې نه شوې. وجې څه وه؟ ولې داسې کېدل؟ حضرت آدم علیه السلام الله خلیفہ جوړ کړي، او شیطان هم په علم سره علم وو. یو ډلې د فرشتو ته سبق هم ویلی وو، تعلیم د دین یې ورکړی وو، او علم انسان مخلوق د خدای وو، علم ورسره وو. له علم سره سره شیطان ته هغه درجه د خلافت ملاو نسو. فرشتي همدا شانته ډېرې پاکې وې، ډېرې تقوادارې وې، ډېرې فرمان برداره وې، هغې ته هم دا درجه ملاو نسو. حضرت آدم علیه السلام ته دا درجه ملاو شوه. په ظاهري حالت کې فرشتي الله تعالی له نور نه جوړې کړې وې. رایه د ټولو علماو دا ده چې دا شیطان هم د نور نه جوړ و. آدم علیه السلام د خټې نه جوړ شوی انسان و. نور خو ذاتي طور په خټه باندې ډېر معزز شی ده، خو هغه معززینو ته خلافت ملاو نشو. نو هغه خټې ته، خاورې ته چې حضرت آدم علیه السلام و، هغې نه جوړ شوي و، الله خلافت ورته عطا کوي. شیطان ته چې دا درجه ملاو نشوله، وجه یې دا وه
الله تعالی د حال بیانوي چې دا شیطان یو قسم ته نافرمانی وکوله، علو یې وکړه، کبر یې وکړي، لویي یې وکړه. هغې ته خپل ځان د آدم علیه السلام نه زیات معزز معلوم شو. د خپل کبر او د خپل اعزاز په وجه سره شیطان د دې غټو خلافت نه امید پاتې شو. الله تعالی ورته وایي اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. الله تعالی د امتحان دوران راوستی، نو د امتحان دا قانون ده عند الامتحان یکرم الرجل او اهان. په وخت د امتحان کې به انسان یا معزز پاتې شي یا به ذلیل پاتې شي. د امتحان دوران دا ده کله چې امتحان انسان ته راځي نو دی به یا اعزاز ملاو شي ځان ته او یا به دی ذلت ځان ته نسی واخلي. شیطان چې دلته د امتحان دوران راغی، الله پاک ورته وفرمیل چې ته سجده ولګوه، نو شیطان د دې نه انکار وکړو، ابا منع یې کړ دا کار، او ورسره سره استکبر لوی وکړه چې زه لوی یم تر حضرت آدم علیه السلام. تاسو دې ته یو سوچ وساتئ، تاسو خو ټول ذاکرین یاست که نه؟ تاسو سوچ ساتئ، زه عجیبه تاسو ته یو باریکي ښیم. د قرآن په رڼا کې، د قرآن په مسلک کې تاسو ته یو ډېره نازکه باریکي ښکاره کوم، تاسو ورته ښه متوجه شئ. شیطان په دې وخت کې وویل، الله وایي چې دول ابا واستکبر وکان من الکافرین. ګوره دا تکبر د کفر نه مخکې الفاظ راغلي دي. اول یې منع وکړه، دویم نمبر کې بیا تکبر وکړي، دریم نمبر کې کافر جوړ شو. تاسو خیال ساتئ څونه غټ سر ده. دا کبر د انسان د ایمان د زیوال لپاره یو لوی عظیمه منشأ ده. الله تعالی ځکه دا حال مرته د قرآن رڼا کې ښکاره کوي چې تاسو به له کبره ځان ساتئ. دا کبر دا د الله پاک یو خاص صفت ده. نو الله تعالی وفرمیل چې دا الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، لوی دا زما چادر ده، کبر زما چادر ده. یعنی د عربو دا معمولو چې هغې به یو چادر درلودی په سینه به هوار کړی و، یو چادر به لاندې لنګ وهلی. نو الله تعالی ورته وایي چې دا داسې مثال لري لکه ستاسو لنګ او چادر. لکه لنګ چې تاسو ته معزز ده، تاسو خپل شرمګاه ور باندې پټوئ، او سربیره دویم چادر تاسو ته معزز ده چې خپلې سینې ور باندې پټوئ، ځان باندې هواروئ. دا ستاسو یو خاص لباس ده د عربو د زمانې. الله وایي دا لویي، دا کبر، دا زما یو خاص صفت ده، دا زما یو خاص لباس ده. دې کې د چا سره د شمول حاجت نشته. که څوک ځان کې دغه صفت موجود کوي نو دله څخه د کفر د خطرې خیال شته چې له ده نه کفر را نشي. د ده عمل خو به خرابېږي، عمل خو به بلکل ختم شي. د عمل سره سره د ایمان خطره ده چې ایمان ورنه لاړ نشي. ځکه د اولیاءو دا مسلک د قانون ده چې دوی خپلو سالکینو ته وایي تاسو به ډېره عاجزي کوئ او ډېره تواضع به کوئ او ډېر انکسار به کوئ، ډېرې خاکساري به کوئ او ډېر به تاسو رب ته التجا کوئ او خپل زندگی به په عجز باندې، په انکسار، په افتقار کې وخت تېروئ. دا د اولیاءو معمولات دي. دا وجه اولیاءو خو د هغې ټول سبق له قرآن څخه ده. د قرآن دغه سبق موږ تاسو ته رڼا راکوي، موږ تاسو ته دغه رهنمایي کوي چې تاسو له کبره ځان ساتئ، او د کبر سره سره ځکه چې تاسو عمل خو به ضایع شي، د عمل سره سره مو ایمان خطره ده، ایمان به مو لاړ شي. تاسو بیا خیال ساتئ.
دا په انسانانو کې ډیر معمولات وي په دا بعضو خلکو کې یو ځای یو فقیر وي کنه نو د دې خلکو ته د خپل مریدان راځي یا ذاکرین راځي یا مخلصان راځي نو د نورو خلکو په دې اعتراض وي چې الله تعالی ولی راځي کنه حالکه دا خو الله تعالی دل را لګلی دي دا د الله خپل انعام ده دا د الله خپل اکرام ده دا د الله یو اعزاز ده د الله یو تقسیم ده د الله په تقسیم کې ته څه برخه اخلي خیال ساتل پکار دي د الله په تقسیمونو کې برخه اخیستل نه دي مناسب د الله خپل تقسیم ده کړی ده یو انسان ته یو درجه ور کړی ده یو انسان ته بل درجه ور کړی ده دا د الله شان نو شیطان څخه چې دا د خلافت او دا د لوړ مقام دا اعزاز دا شرافت ختم شو منشأ دو شان وګرځیدل چې منع وا د خدای د سجدینا د خدای د امر او دویم نمبر د زو چې د هغه کبر وکي نو بیا د دنه ایمان لاړی نو خلافت ورته میلاو نشو او دویم ډاله خو پاتې شو چې فرشتي دي فرشتي خو د خدای ډیر نیک مخلوق وو ډیر عابد مخلوق د خدای هغه به ولې داسې کول تاسو زیات ساتئ هغه ته ولې د خلافت خدای نه ورکاو هغه هم څه وکړو چې کوم د مقام درجه وه چې کوم د مقام سره مناسب ادب چې کوم د مقام سره مناسب مطلب دا د اخلاق هغه فرشتو ځان کې را نه وړل الله تعالی څه وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون الله فرشتو ته څه وایي چې زه خو ځمکه کې خلیفه پیدا کوم ځان دپاره نائب پیدا کوم چې زما احکام زما اسرار زما کلام مخلوق ته ورسوي فرشتي ورته څه وایي د فرشتو سره مناسب دا کارو چې دوی خاموشي اختیار کړې وای ویلي وای قالو آمنا وصدقنا آمنا وسلمنا مر تسلیم یې دا ستا خبرې ته د فرشتو سره دا خبره مناسب وه خو فرشتو په دې مقام کې داسې خبره د گذشته تیر شوي حالات په وجه باندې د تیر شوي مخلوق چې هغه ظلمونه کړي وو د هغې د وجې نه فرشتو دا خپل عاجزي پیش کړه چې یا الله ته څه کوې چې ځان کې آدم علیه السلام پیدا کوې خلیفه پیدا کوې موږ عابدین یو موږ تا ته تسلیم یو موږ د عبادت لپاره بس یو حاجت ته چا نشته نو الله د دې جواب کې وایي قال اني اعلم ما لا تعلمون زه علم یم آدم علیه السلام هم څه وکړو دریم نمبر کې هغې څه وکول الله تعالی د قرآن کې خبر ورکوي چې آدم علیه السلام ته په جنت کې د دغې درخت نه څه نه خورې د دغې درخت د خوراک نه ته بند یې منع یې که نه دا پښتانه به ټوله غمجن وي همیشه دا به ولې غمجن وي دا مسلمانان بیا په مسلمانانو کې پښتانه دوی به همیشه غمجن وي ولی یو بزرگ وای غم د سر پس د غم په سر کې څه شی د غین یو ټکی لري او د غنم په سر کې څه شی ده غین د یو ټکی لري غنم دانې څوک ورته دانې وایي څوک ورته غنم وایي که نه د دانو په سر کې اول څه شی دی په یوه د غنم ورته وایي غنم او د هغه غنم چې چا وخوړ نو هغې خېټه کې به بیا غم راځي که نه هغې سر کې به بیا غمونه راځي که نه ولې غنم یې خوړلی دي که نه څوک چې د روټۍ سره تعلق ساتي څوک چې د روټۍ سره وي څوک چې د منصب سره تعلق ساتي څوک چې د عزت سره تعلق ساتي څوک چې د مال او د دولت سره تعلق ساتي نو هغې به غمجنه زندگی کوي دلی بی غم اگر خواهی دلت غمگین مولا کن دلی بی غم اگر خواهی دلت غمگین مولا کن چو دل غمگین مولا شد ز غم ها جمله بی غم شد
که آرام زړه غواړې ځان دې د الله عاشق کا، خپل غذا دې په ذکر سره حاصله کا، خپل غذا دې په قرآن سره حاصله کا، خپل غذا دې په عبادت سره حاصله کا، خپل جسم دې په عبادت سره آباد وساته، خپل وختونه دې په عبادت سره آباد وساته، خپل ټول عمر دې د الله په بندگی کې تیر کا، د الله د بندگی نه بغیر نور هیڅ شغل مساته. نو ته به د فرشتي په ځان سې ای بطن حیوان بروح اسملک، گاه بر زمین میروي گاه بر فلک. ای انسانا یو طرف ته حیوان یې بل طرف ته انسان یې، که چیرته تا کې تقاضاوي وي، شهوت وي، خوراک وي، نفس وي، هوا وي، روټۍ وي، عزت وي، اعزاز وي، منصب وي، نو ته حیواني خویونه به در کې راشي. نو د حیوان کار څه ده؟ د حیوان دا طبیعت چې یا ویده وي یا خوله خوځوي را خوځوي، دا د حیوان د ګامیشو کار ده که نه؟ تاسو دا ګامې خې لیدلي دي که نه؟ تاسو ګامې ښه ورته وایي که څه ورته وایي زما ژبه کې څه فرق شته که نه؟ دا غویان دی چې پروت وي خوله کراره کراره خوځوي، شوروي یې که نه؟ د خېټې یې راوباسي خېټې ته یې وراچوي، له خېټې یې راوباسي و خېټې ته یې وراچوي که نه؟ او یا باران ویده وي. دغه انسانانو دا د دې زمانې نوجوان طبقه نه ده که نه؟ په دې ملک کې رواج ده یا نه ده رواج؟ زه خو د کوټې بلوچستان نه راغلی که نه، کوټه چې ورته وایي که نه. زموږ په ملک کې دا ډېر معمول ده، دا نوجوان طبقه دا چاکلیټ چې دي زاوړي ورته وایي که چاکلیټ یې ورته وایي که نه، دا ډېر ژوي په خوله کې اچولي وي، خوله همداسې ورباندې خوځوي را خوځوي که نه، پالتو بس. هغې نه خېټې ته څه ورځي؟ د دې داسې مثال ده لکه وړوکي ماشوم په خوله کې چې مور کله جوشک ورکړي که نه، نو دی ورباندې قراروي که نه. هلکه جوشک کې نه شي دې شته نه څه شته که نه، خو چې دې خولې نه یې راوباسي دی زاړي، چې خوله کې ورکړي دی آرام شي که نه، خېټې ته څه نه ځینې ورځي که نه. د دې انسانانو د عبادت دغسې یو مثال ده چې د الله ته ناخوښ عبادت ده، د کبر په حالت کې، د غرور په حالت کې، د حیوانیت په حالت کې، د جلال په حالت کې، د جاه پرستی په حالت کې، د دنیا پرستی په حالت کې، د دنیا د عشق په حالت کې، د هغې عبادت خدای ته نامنظور ده. ځکه چې الله وایي مخلصین له الدین، اخلاص په عبادت کې به اخلاص وي. ما مخکې تاسو چې دا بیان چې څوک کوي پر منبر کښېني که نه، دا معمولی خبره نه ده. خلکو ذهن دا ده چې دا مولانا صاحب رالی خبره یې وکوله خلاص. د مولانا صاحب سره به د هر لفظ حساب الله کوي، هر لفظ چې د منبر صاحب د خولې نه راوباسي الله به حساب ورسره کوي چې زما لپاره وي که د نام و نشان دپاره وي. بیان دی د خلکو د دعوت دپاره و، د الله سره د جوړ دپاره و، که د خپل عزت و د نام و نشان دپاره و، خپل ځان د هغې کې مطلب معزز جوړاو، او بیا د خپل هم عمل کوو که د یوازې په مسلمانانو باندې د عمل اراده درلودله. لم تقولون ما لا تفعلون. بزرګان ځکه دې له زیات ویرېږي چې دی بیان نه کوي که نه. هغه وایي داسې نه وي چې دا خلکو مخکې یو داسې ګناه رانه وشي. یو سړی تنها ګناه کوي دا یو درجه ده که نه، یو سړی د 200 کسانانو مخکې ولاړ وي ګناه کوي دا بیا بله خطره ده که نه. نو دا بیان خو ما درته وویل چې دا خو عبادت ده، نو عبادت خو به بیا سړی په اخلاص باندې کوي او د الله لپاره به یې کوي، او د الله لپاره به په اخلاص باندې دا عبادت کوي. د بیان د خلکو خدا فکر ده چې ده، او دا کم کسانان چې ناست وي نو دا به هم ډېر متوجه وي و دې شي ته، هغې نه به چې څه واروي هغه به په ځان کې عملي راولي، عملي طور به په هغې باندې خپله زندګي جوړوي. نو ځکه به په بیان کې ټوله طریقه بیان د پیغمبر د خدای د طریقې وي، او د اصلاح بیان به وي، او د آخرت د ویرې بیان به وي، او د جنت د زیري بیان به وي چې د جنت زیری به ورکوي، د آخرت څخه به ویره ورکوي انسان ته، او د خدای سره به جوړ د انسان راولي، د انسان سره د خدای سره به د انسان جوړ راولي، انسان به له خدای سره جوړوي، تعلق به له الله سره پیدا کوي. نو ځکه د اولیاء کرامو یو شي ته ډېر لکه دا د طریقت یا د موریدیو د پیرۍ د ذکر کولو د ذکر اخیستلو نهایتي ضرورت ده، واجب ده پر انسان باندې چې دی به لازمي بیعت کوي د اولیاءو سره. ولې د حضور علیه الصلاة وسلام د زمانې نه مخکې هم دغه انسانان دغه ګرځېدل،
د حضور اسلام چې نو راغلی پیغمبر د خدای محمد رسول الله سلام چې مدینه شریف کې الله تعالی نو راوړی نو هم دغه انسانان او دغه لمر راخته دغه سي اسمان او دغه سي زمکه او دا خوراکونه خو ډیر وحشي اخلاق وو ډیر حیواني اخلاق وو ډیر چرپایي اخلاق وو داسې چرپایي اخلاق چې حد نه درلودي خو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم را لای د صحبت په وجه باندې هغه کسانان چې په ډیر غټه بد اعمال باندې گرفتار وو او بتانو ورته محبوب وو شراب ورته محبوب وو سود ورته محبوب وو غلا ورته محبوب وو شرک ورته محبوب وو هغه د الله داسې محبوبین جوړ شول چې د ډیر محبت په وجه ملکونه اله کړو مالونه اله کړو جایدادونه اله کړو هر څه پرې خول د الله په بندگی کې خپل ځان قرباني کوي دا د رسول صلی الله علیه وسلم د صحبت آثار او برکات دا د صحبت برکات لکه نن تاسو ګوري څنګه تاسو خایسته خایسته چری دي تاسو د سپین مخونه وګوري اوس که یو سړی دلته راشي کنه او د دې صاحبانو د مخ ته مخامخ فلم واخلي کنه او دنیا ته خاغر کې دا دنیا بهیرانه چې داسې چری دي دا سره رحمتونه ته انوار باندې راوري دا د صاحب مبارک او د جناب قاری صاحب مبارک دا حیاته مد برکاته کثر فیضاته دا د هغې د صحبتونو آثار دي هم د نور صاحبانو د ټولو صاحبانو حضراتو د ټولو د صاحبانو د اولادي برکات دي ټول دا فلوانان دي د هغو د درجو وجه ده زموږ ستاسو مخونه داسې ښایسته ښکاري او غالبا چې دا اوس موږ تاسې ناس یو اکثر به د ډېر لرې لرې ځایونه راغلي یو که نه یعنې ټول به د پیرسباق شریف نه یو د پیرسباق شریف به پکې ډېر لږ کسانان وي دا موږ دلته ولې راغونډ شوي یو ولې راځو چا موږ پسې ټکټ لېږلی ده لاره کې به خرچه هم زموږ نه جیبه سوي وي لاره کې به ستړیا هم راغلی وي ګرمي به هم راغلی وي تږې به لوږې به هم راغلی وي که نه د سفر د عادت ته سفر سقر ده که نه ولو کانه میلن سفر د اور مثال لري که څه یو میل اندازه وي که نه زحمت لري د کور ناسته مزه نه کوي له هر څه نه که نه خو دا د دې صاحبانو اخلاقو دا د صاحبانو شرافت دا د صاحبانو نورانیت دا د صاحبانو فیضاتو دا د صاحبانو هغه کمالاتو موږ دې ځای ته راوستي په دا ګرمي کې را روان یو راځو که نه نه د ګرمي احساس کوو نه د ستړي احساس کوو نه د لوږې احساس کوو نه د پیسې احساس کوو نه د خرچې احساس کوو الان کې 50 روپۍ هم سره یوه اندوانه واخلي خټکی واخلي ماشومان یې ته راوړي ډېر خوشحال کېږي خو دا ځای ته مونږ ایمان راوړي که نه چې دلته زمونږ ایمان تازه کېږي دا د ایمان د تازه کېدو ځای ده نو دلته څه شي شته که نه تنخوا میلاویږي نه تنخوا خو نشته که نه دلته سیټ میلاویږي ها روحاني سیټ میلاویږي د ایمان سیټ میلاویږي ایمان بړاویږي ایمان اوچته کېږي اعتماد زیاتېږي اعتماد له الله سره پیدا کېږي پر الله اعتماد کامل جوړېږي اما لیکن پیسې میسې خو لا هم ورسره په دعاګانو سره میلاویږي دوې ګټې دي ولملنګه دوې ګټې دي وکړي یو دې کچکول د بل دې وکړي دي دنونه کانا یو بزرگ مثال ویلی ده یو بزرگ مثال ویلی ده وی ملنګ دوی ګټې دې وکړي یو دې کچکول د بل دې وکړو دي دنونه زمونږ یو ځای زړونه صفا کېږي بل ځای د الله مینه محبت راته میلاویږي بل ځای مو خېټه هم الحمدلله د کور په شان باندې دغسې مړه ده نو دا هم د الله یو احسان یو کرم ده نو د فرشتو چې هغه درجې څه میلاو نه سوه نو آدم علیه السلام درېیم نمبر کې څه وکول نو الله ویلې دا غنم مه خوره آدم علیه السلام غنم وخوړ الله ورته د جنت نه بهار شه اوس څه چل جوړ سو اوس خو پکار دا و چې آدم علیه السلام ته سزا میلاو سوی وای دا د خلافت او دا د نیابت سیټ ته نه وای میلاو سوی نو الله آدم علیه السلام څه ورته کوي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یا الله ما نه خطا وشوه یا الله زه صح وشوه ګوره عاجزي اختیار کړه ګوره تواضع اختیار کړه انکسار اختیار کړي عجز ځان کې راوړ خدای ته پر سجده پریوتی الله پاک درجه ورته ورکړله تاسو یاد ساتئ عزیزانو دا عاجزي دا تواضع دا انکسار دا خاکروبي دا په ځمکه باندې پریوتل دا فقیری دا درویشي دا د خدای سره تعلق ساتل دا د زړه معامله ده دا د زړه معامله ده دې ته تصوف وایي
یو معنا کې دې ته تصوف وایي، یو لغت کې دې ته تزکیه وایي، په بل لغت کې دې ته تصفیه وایي، په بل لغت کې دې ته بیعت وایي، په بل لغت کې دې ته مطلب دا د دستګیری وایي، په بل ژبه باندې ورته دې ته پیری و موریدي وایي. نو د انسان جوړېدل دوه شان رالو په انسان کې، یو ظاهر د انسان دا، یو باطن د انسان دا. انسان به د ظاهر تعمیر هم راولي، د باطن تعمیر به هم راولي. صوفیا مسلکه خلق دې ته تصوف وایي، شوخ مزاج خلق چې دي نو هغې ته تعمیر د ظاهر او د باطن ورته وایي. وی د ظاهر باطن هم، ظاهر هم جوړ کا باطن هم جوړ کا. زمانه ظاهر به د پیغمبر د خدای په طریقه وي، باطن به له الله سره تعلق واسطه وي. ظاهر با خلق، باطن با خدا. ظاهر با نبی، باطن با خدا. ظاهر او باطن با ولی، باطن با خدا. باطن کې به د الله سره تعلق وي. له الله نه غیر به یو معامله په زړه کې نه شریکه، له خدای نه غیر به یو محبت زړه نه ور اچي. کله د خدای سره د غیر الله محبت شامل کړي نو ډیره غټه خطر ده، کله بیا د غیر الله محبت ور باندې زیات کړي نو ډیره خطر په خطر کې ده. ولې زړه د الله د مینې ځای ده، زړه یو ده، الله یو ده، مکه یو ده، پیر یو ده. نو ځکه د دې زړه یو زړه خاطر ساته پکار دی چې درنه نور شان داخل نشي، بل څه درنه ور نشي. زړه دا به پچا جوړه دا باطن، دا دننه اندرونی به تعمیر به پچا راولي، دا به د پیر مبارک په صحبت باندې، په ارشاداتو باندې، په بیعت باندې، په ذکر باندې، په تلاوت باندې، دا به ته د باطن جوړ کې. او ظاهر چې ته جوړې نو دا به د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقت د شریعت په مقام کې راسي، ټول به د سنت په طریقې باندې برابر وي. که په انسان کې ظاهر شریعت نه وي، په باطن کې له الله سره تعلق واسطه نه وي، له هغې به څه امید کېږي؟ د هغه نه به د کوم شي توقع امید سړی کوي؟ نه د کور جوړ شته ورسره، نه د بهار جوړ شته. هغې ځان نه د جوړ کړی، بل به څنګه جوړ کړي؟ اولیاو چې خپل تعمیر د ځان جوړ کړی د ظاهر د باطن څنګه موږ تاسې جوړوي؟ له بلوچستان نه دلته موږ راغواړي، مجدد سمبارک ته به انډیا دپاره مسلمانان د پاکستان نه، د کابل نه، د بنګال نه، د مطلب دا د بهار ملکونو را روان وو. د هغې په صحبت کې به خپل ځان جوړاو، ظاهر و باطن به جوړول. جناب صاحب مبارک ته، زموږ ستاسو مولا ته، زموږ ستاسو مرشد ته، صاحب مبارک ته به د کومو ملکونو موږ تاسې راتلو، دلته به ځانونه موږ جوړول. نن د کومه ځایه راځو دلته ځان جوړو د صاحبانو باندې. دلته یو شی موږ نه غواړو، موږ الله غواړو، له الله سره رابطه غواړو، له الله سره معامله غواړو، خپل ځان الله ته نږدې غواړو. خپل ځانونه مو وړوکي دي، خپل ځان نسو رسولای، د صاحبانو ځان رسوو الله ته. منګ واړو د وړو مثال و ده. صاحب مبارک بنفوس شریف تاسو ته صاحب مبارک یو ځل ویل کنه، وای زمنګ د ماشومانو مثال ده، وای دا د روزې میاشتې راشي نو د اختر ورځ نږدې شي نو د ماشومان ډېرې خوشحالي کوي کنه، وای را سبا اختر ده، سبا اختر ده. هلکه ستا خو هر ورځ روژه خوړله، هر ورځ یې خېټه مړوله، نو ته د سبا اختر څه کوې؟ خو زه به ورته خوشحال کېدلم چې ټوله میاشت مې روژه نیولې ده کنه، نو ته ولې خوشحالي کوې؟ ماشومان د دې مشرانو په روژه نیولو باندې خوشحالي کوي چې سهار خو مې مطلب دا د ادیو بابا روزه متئی اختر به جوړي نو زه به ورسره هم یو ځای روټۍ خورم. صاحب مبارک ویلي چې موږ خو ماشومان یو اړیو، عبادت دونه نشو کولی لکه شاه نقشبند صاحب چې کړی ده، لکه پیران پیر غوث اعظم صاحب چې کړی ده، لکه سلطان الهند خواجه اجمیری رحمت الله چې کړی ده، لکه شاه شهاب الدین سروری صاحب چې کړی ده، لکه مجدد الفسانی صاحب چې کړی ده، لکه باباجي صاحب چې کړی ده، لکه زموږ ستاسو باباجي چې کړی ده. موږ خو دونه عبادت نشو کولی، نو موږ د دوی په عبادت باندې خوشامندي کوو، د دوی له وجې به الله موږ قبلوي. پښتو کې مثال ده، یا ښه یا د ښو نمونه نشه، یا بیړسه یا د میړو نمونه نشه. دا مثال ده، یا خپل بزرګ سه یا د بزرګانو نمونه ټینګه کا. هلکه چې خپل هم بزرګ نه یا د بزرګانو نمون دې هم نه نیولې نو څه چارفای به درنه جوړ شي. تاسو یاد ساتئ، ګوري دا د مدینې منورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حرم شریف کې چې کم کسانان منافقین یاد شول، الله تعالی هغو ته سخت عذاب ملاو کوي. د کافرانو نه د هغې بالکل سخت عذاب ده، د هغې په ظاهر کې د پیغمبر د خدای نه یوه ذره مخالفت نه درلودی.
منځ هم د پیغمبر د خدای سره و، د رسول الله مبارک سره حرم شریف کې منځ کاو، زکات د رسول الله سلام ته ملا ورکاو، د حج په دوران کې د رسول الله مبارک سره تلل، د غزا په دوران کې د رسول الله مبارک سره به موجود وو، د روزې میاشت کې به د رسول الله مبارک سره شامل وو. بیا ولې دی منافقین شو؟ او ګیره خریل هم نه وو، بال اړول هم نه وو، لڅ ګرځېدل هم نه وو، زنا هم نه وه، غلا هم نه وه، غیبت هم نه وو، شکایت هم نه وو، بهتان هم نه وو. بیا ولې منافقین شول؟ بیا ولې هغه خراب شو؟ نو الله وایي فی قلوبهم مرض، زړونو کې خرابي وه، زړونه یې خراب وو، باطن یې خراب وو، باطنی تعلق کې له خدای سره نه وو. نو د زړه د جوړېدو ډېر ضرورت ده، د زړه د صفایي ډېر ضرورت ده. الله خو خبر ده په انسان باندې، له الله نه خو پوشیده شی نسته. که انسان دا زړه جوړ نه کړي نو دا د ظاهر جوړ کله کله بې اعتباره راشي، کله د دنیا د مطلب دپاره وي، کله د یو منصب دپاره وي، کله د یو جاه و د جلال دپاره وي، کله د پیسې دپاره وي، کله د روټیو د عزت دپاره وي. چې ستا باطن جوړ نه شي ظاهر به بیا پکار در نشي، ظاهر باندې خطره ده. که باطن جوړ شي نو ظاهر به بیا خدای ته ډېر خوښ وي، چې ظاهر د عمل صالح وي، باطن کې د خدای سره تعلق رابطه وي، بیا به مزې کوي، مزې د دنیا عزت به درته ملاویږي، د آخرت عزت به درته ملاویږي، د دنیا چارپایان به در باندې را چارپیره کېږي، د دنیا چارپایان به ستا لاسونه مچي. تاسو یاد ساتئ مرغان به درته راځي، مرغان به پیغمبر د خدای سره راځو. بیا د الله یو نظام د ډېر وزنداره شی د نیکانو په لاس الله ډېر هغه سپک کي وړوکی غوندې کي، ډېر لرې خدای ورته رانږدې کي، ډېر پوشیده شی وي، پټ شی وي، الله یې ورته راښکاره کي. دا د الله یو نظام ده، د الله له خپلو دوستانو سره. په مثال ته تاسو ته یو مثال پیښوم که نه، تاسو ته مثال پیښوم. تاسو خو ټوله نیکان یاست، خیال کوئ چې وخت تېر نه شي، زه په خبره نه پوهېږم که نه، او بیا ادبي رانه ونه شي، ټول به بیا معافي کوئ. د حضرت سلیمان علیه السلام په زمانه باندې د اولیاءو دا قانون ده چې اولیاء د زمري مثال لري. نو ځکه مولانا صاحب وایي کارفا کان را قیاس از خود مگیر ورنمان در روشتن شیر و شیری آن باشد که مردم می خورد، شیر آن باشد که مردم را درد. وی د نیکان په ځان پشان باندې خپل ځان پشان مه ګڼه. ته به وایې چې دغه خو دوې سترګې دي، دوه غوږونه دي، دوه یې لاسونه دي، دوه یې خپې دي. نه وی زمري ته ګوره، دا په خط کې شیر لیکل کېږي، شین یې او شیدې چې دي شیدې پوی، شیدې ورته وایي، دا هم په پارسي خط کې شیر لیکل کېږي. وایي شیدې هغه د خلک یې خېټه کې اچوي، زمری هغه د سړی په ملا سره متوي. خیال کوه، ستا به فکر دا وي چې دا زما د محلې سړی ده، زما د کلي سړی ده، زه یې پېژنم، ما ته کم معلوم نه ده. هلکه د ده زړه ته نه پېژنې، د ده زړه تا ته نه ده معلوم، د ده باطن تا ته نه ده معلوم. د ده په باطن کې له الله سره تعلق ده، دی د الله نوکر ده، دی د الله خادم ده، دی د الله بنده ده، دی الله ته متوجه ده، د ده رابطه له الله سره ده. نو د ده زور کې د الله زور ده، د الله له زور نه خیال ساته، مقابله مه کوه. بیا د الله والا سره چې څوک بیا څنډي لاسونه غځوي نو بیا به په ملا پرې شي. خیال ساته د الله والا او تعالی طاقت ورکړی ده، د الله والا او تعالی توفیق ورکړی ده، د الله والا او الله حفاظت کوي. انبیا معصوم بلل دي کنه، زمونږ عقیده داسې چې اولیاء ګناه نه کوي، او انبیا اولیاء بیا محفوظ دي، اولیاء محفوظ دي، یعنی الله په اولیاء باندې ګناه نه کوي، له ګناه نه خدای ساتي، له ګناه نه خدای ساتي. نو حضرت آدم علیه السلام دا د انبیاو خاصه ده چې دوی ډېر عاجز وي، ډېره تواضع کوي، ډېره خاکساري کوي. خو د موقع په میدان کې، د دشمن په میدان کې بیا د یو دم دلاور باتور وي، بیا د ده معامله له خدای سره وي، دی د پیغمبر د خدای نائب حق وي، بیا لکه پیغمبر د خدای چې باتور دی هغه شانته باتور شي. نو حضرت سلیمان علیه السلام د بلقیس سره مقابله رااله، ورته ویل چې ایمان راوړه مسلمانه شه، نو بیا به تا پرېږدم. بلقیس د خپلو تمامو اراکینو سره مشوره شامله کړه چې څه کول پکار دي د سلیمان علیه السلام په مقابله کې. د اراکین د ملک کارکنان ورته وایي یاره تحفه ورته ولیږه،
تاسو یاد ساتئ دا تحفه سره دونه خرابي دا تحفه داسې خطرناک شی دی سلیمان علیہ السلام د تحفه رااله ورته واپس کړله یو ځل مې دا اورېدلی وو د دوستانو نه د کراچۍ نه یو سړی راغلی و زموږ ستاسو باباجي مبارک ته صاحب مبارک ته 40,000 روپۍ راخیستې وې کنه نو دا هغه سړي په دا روپو کې دا مقصد نه و چې دا روپۍ به دی والي په دربار شریف کې به څه ضرورت وي استعمال به یې کړي هغې وایي صاحب به زما صفتونه کوي بیا چې یاره ما ته فلاني کس راته 40,000 روپۍ راکوي د کراچۍ نه راغلی و که نه نو باباجي مبارک ویل چې دا واله که نه زه یې نه کوم نو هغه وایي نه جي ما تا له راوړي دي که نه باباجي وایي بس دا واله که نه هغه وایي جي ما خو تا له راوړي دي که نه هغه وایي جي دا واله دوستانو کې یو کس هغه ته ویل وایي جي واپس که دا پیسې د واغله صاحب بتنګه وه که نه نو چې هغه کس لاړی پیسې یې یوړې صاحب مبارک څه وایي وی دی وایي چې دا به زمونږ صفتونه کوي وایي مونږ د خدای صفت دپاره یو مونږ د انسانانو د صفت دپاره نه یو که نه زمونږ هغه باباجي وو چې دا ګندې ته یې داسې فکر نه و که نه یو خدای ته یې فکر و زمونږ هغه مرشد ده زمونږ هغه مولا ده چې د هغې نه قبر نه خوشبویانې راپورته کېږي د قبر نه یې د ژوند نه یې له قبر نه پی زیات ده دوستان اوس ورباندې آباد دي اوس ورباندې ماړه دي چې ورته کښېني نو داسې ته سکون سره د اطمینان سره سړی راپاڅېږي لکه مور چې واړه ماشوم ته جوشک له شیدو ډک کړي که نه نو ښه خېټه ورمړه کړي نو ارام ورکړي پرې یې باسي مونږ باباجي له خاورو نه داسې آبادوي داسې زموږ د خېټې فکر ورسره ده داسې زموږ د باطن ورسره تعلق ده داسې زموږ تعلیم باطن ورباندې آبادېږي الحمدلله چې دا زموږ مرشد ده شکر الحمدلله زه خو دا وایم زه دا طبیعت لرم دلته یو کس تا اوس ما سره میلمه راغلی ده د پېښور ده که نه داسې هلته راسې زه د صاحب مبارک په شان عزت ورکوم وهم دا خو د پېښور د وطن سړی راغلی ده دا خو زما د پیر د وطن سړی ده دلته تاسو شاته اوس ناسته بهر ناسته که نه ما پسې کور یې د پېښور ده هلته ورې په کوټه کې وخت تېرېږي څه کاروبار کوي یا به ډیپټي وي ما له پته نشته که نه نو دی چې راسي د جمعې پر ورځ زه د صاحب مبارک په شان عزت ورکوم همدا زما د پیر د وطن سړی راغلی ده تر قربان سمه په دې به د پېښور شمال لګېدلی وي زموږ پیر مبارک هغه هستي وه هغه رحمت وو هغه نورانی بشر وو هغه د رحمت ټوټه وه یقینا د خدای د رضا لپاره وایم والله بالله تلک بل قسم مقصد پکې لرمه د صاحب مبارک په شان پیر او د هغه په شان ولی د الله بنده به بل مشکل مونږ تاسو ته راښکاره کېږي کوونو همدغه د بچي مبارک به وي کوونو همدغه هستانه د له دغې هستانې بغیر بل ځای نسته تاسو لاړ شئ وګرځئ څه حال ده په دنیا باندې خلقو شریعت تباہ برباد واچاو د قرآن قانون یې تباہ و برباد واچاو تس د ښځو ورباندې مطلب د اډې جوړې دي ښځې ورباندې راغونډې دي زمونږ صاحبانو ته وګوره چې دغه چرې سپینې نوراني چرې ورباندې راکوړه دي دا څونه د خدای نعمت ده دا څه د الله احسان ده ګورئ که د دې نعمت شکریه موږ ادا نه کړله عزت او احترام په نظر کې ونه ساتئ الله به دا نعمت له موږ نه لرې کړي خدای دې نه لرې کوي بیا به کم دروازې لزغلو بیا د چا دروازه شته چې موږ تاسو ورته زاړو او هغه زموږ فریاد قبول کړي په خدای باندې هلته د خدای په دربار کې دی وژاړي زموږ ګناهونه له خدای د معافي وغواړي بیا دروازه مشکله راته بلاویږي تاسو یاد ساتئ زه ډېر د اولیاو په دروازو ګرځېدلی یم زما دا طبیعت ته زه د اولیاو دروازو ته ډېر ځم او د هغو د مړو سره مې ډېر رابطه وي خو د ژوندو ته ځان نه ورنږدې کوم ویرېږم اعتراض به مې راشي نو د حضرت سلیمان علیه السلام چې د بلقیس سره مقابله رااله نو دا ټولې دربارونه چې نن سبا خراب دي دا دغه تحفو خراب کړي دي کم اولیات کمال ته رسېدلي دي هغه تاریخ د دنیا دي هغې چې څوک تاریخ د دنیا دي میدان یې ګټلی ده چې څوک عاشقان د دنیا دي ځان یې بایللی ده دا یاد ساتئ دنیا دونه ذلیل شی ده په ظاهر ښایسته په باطن زهر آلوده ده ډیر ځان ځینې ساتل پکار دي او د باطن تعلق نه خرابول پکار دي له مسلمانانو سره له خدای سره له پیغمبر د خدای سره له ټول مخلوق سره باطن اخلاص ساته پکار دي حتی د چا ګور کې چې یو میشه یي که نه میشه غوایي که نه دا به تی دا نه ساتي هغې ته به اوبه ورکوئ هغې ته به شوتلې تی ور اچوئ په څه نیت به ور اچوئ وایي په دې نه چې شیدې ډېرې شي نه دا نیت به نه کوې
که تاسو تلې راوړلې غواله دې غویانو ته دې ور واچولې چې دا به ماله ډېرې شیدې راکوي د دغه غوا په تا باندې حق پاتې شو آخرت کې الله له تا نه پوس کوي ته به وایې دا زما کور کې ولاړه ده دا په ما حق لري زه به شوتلې ورکړم ته به دقسې نیت ساتې د اولیاو دغسې نیت وي اولیاو شیدو ته ورپام نه وي هغې الله له ورپام وي بزرګانو د شیدو سره له غوښو سره تعلق نه وي الله سره تعلق وي هغې وایي دا به د الله بیا سبا له مانه تپوس کوي چې ستا په کور کې یو چارپای ولاړو تا ورته اوبه نه وې ورکړې تا شوتله نه وه ورکړې که د ډوډۍ لایق تا روټۍ نه وه ورکړې ولې دې نه ورکوله د اولیاو داسې زندګي ده اولیاو دومره له خدای سره معامله ده اولیا دغسې پر خدای عاشقان دي داسې د خدای د مینې دپاره زندګي کوي نو حضرت سلیمان علیه السلام ته چې کله بلقیس نا امید سوله نو سلیمان علیه السلام ورته څه خبره کوي و خپل مرګرو کې د خپلو کرنیلانو سره مشوره کوي وایي څوک به د بلقیس تخت راوړي نو یو ورته په پیریانانو کې قوتمن پیری ده عفریتي نوم د هغه وایي چې زه به یې راورسوم وایي څونه وخت کې وایي چې انسان پاڅېږي او انسان کیني که نه نو وایي نه دا ډېر وخت ده که نه ولی دی جذبې کې راغی دی جذبې کې راغی اوس د جذبې میدان ده وایي نه دا ډېر ناوخته ده جي دا ما باندې دونه ټیم ما سره نشته او یاد ساتئ بلقیس کم وطن کې وه سلیمان علیه السلام په کم وطن کې و هغه یو ملک ده سلیمان علیه السلام بل ملک ده دونه ټیم کې د پاڅېدلو د کېنستلو بیا څنګه ځانه تخت رارسي خلک یو پنکه نشي راوړی دا یو پنکه چې اوس کلاویله دې چت ده که نه دا تقریبا 15 منټه علي زما په فکر سره مالو خو پته نشته که نه خو زما دا فکر ده چې دا به دونه ټیم واخلي نو ته د ځمکې نه یو تخت راوباسې یو چت راوباسې یو مکان راوباسې دا به څنګه په دونه ټیم کې ملاو شي او ورته آصف بن برخیا یو بزرګ ده د سلیمان علیه السلام په فوج کې هغه ورته وایي نه جي زه به دومره ټیم کې راوړم چې سترګې له څه سترګې پټوې خیال ساتئ وای ورشه کنه راوړه دغه ټیم مې خوښ ده نوره موقع دښمن ته نشم ورکولی راوړه کنه هغه لاړی یو ټیم کې راوړ ښه انسان دا کار کولی شي دا د انسان په وس کې سته دا چا کاوه الله کاوه او آصف بن برخیا نبی نو ولی و د وخت د زمانې د اولیاو څخه یو خاص ولی و وګوره اولیاو ته دومره لرې ځای علي شي وزندار الله سپکه یو انسان راوړ دویم نمبر دونه لرې خدای ورته اسانه کوي ورته رانږدې کوي لکه دی چې سترګې پټوي له څه هغه سخت په ځمکه کې بنیادونه لګېدلي مضبوط د ډبرې بنیادونه هغه بنیادونه یې په لاس باندې راوښکل نه ورسره مشین و نه ورسره مطلب دا د ګرډر و یو شی ورسره نه و هغې په خپل لاس باندې راهوچت کوي رایه وړ د اولیاو دغه درجه ده نو ځکه مولانا صاحب وایي کار فاکان را قیاس از خود مگیر ورنماند در نوشتن شیر و شیر آن باشد که مردم میخورد شیر آن باشد که مردم را دارد خیال کوه چې په خلکو خطا نشي فکر دې ساته مقام ته ګوره باطن ته ګوره د چا سره تعلق ده که یو سړی له خدای سره تعلق وي بل کس ورسره بیا ضد کوي یا مقابله کوي یا د هغې باندې نیت خرابوي نو دا دی له خدای سره مقابله کوي دا دی له خدای باندې نیت بدوي دا د خدای په تقسیم کې برخې اخلي نو د هغې سره ډېر احتیاط پکار ده دا نن سبا چې پر اولیاو د خلکو اعتراضونه دي پر دا بزرګانو چې اعتراضونه کوي دا خلک په بهار ملکونو کې لاهور او پنجاب او بل ځای پېښور کې شاوخوا دا ټوله د باطل خرابیه ده له خدای سره مقابله کوي سبحان الله من کان لله وکان الله له څوک چې د الله سي نو الله د ده سي نو الله هر څه ورته اسانه کوي نو زما خوږو باطن صفا کول پکار دي د ظاهر جوړول پکار دي د باطن جوړول پکار دي ځان خطا ایستل نه دي مناسب چې ځان خطا باسي خپل زړونو کې وګورئ له خدای سره مو څومره معامله تیاره ده زړه کې مو څومره له خدای سره تعلق ده څونه مو له خدای سره علاقه ده څونه مو د خدای سره محبت ده څونه مو د پیغمبر د خدای سره محبت ده څونه مو له قرآن سره محبت ده څونه مو له اصحابو سره محبت ده څونه مو له اولیاو سره محبت ده څونه مو مطلب د دین سره محبت ده باید ځان سره خپل حساب وساتئ که خدا مکه محبت وي شکر ادا کوئ مزید کوشش وساتئ که د محبت کمی وي نو تاسو د هغې دپاره منډه والئ بزرګانو دروازې ته ورسئ اولیاو ته ورسئ بې له اولیاو کار نه کېږي بې له اولیاو مشکل ده
دا کار مخلار شي نو د اولیاء سره مینه ساته پکار دی. او د شای اولیاء شای نقشبند صاحب ته چا خبره وکړه وای جی ستا چې وفات شي ستا د پس مرګ نه مون قران کې کوم آیات ولولو. شای نقشبند صاحب ویلي وای ما خو ټول عمر په بیادبی کې نه تیر کړی چې قران نه مخفي غزولی پیدا سے بوائس کے آمدم در کویتو شیئن للہ از جمالی رویتو دست بکشا جانبی زنبیلی ما آفرین بر دست بر بازویتو ویچ تاسو مال راسی جنازہ میں پاسوئی کنا ما قبر تولی نزما دا جنازی لہن دی دغا اشعار وہ آیاس زبدیر خوشحال سم چکل دی اشعار شروع کو شاہی نقشبند سب جذبر آلی روحانی قوتی زیادو لاسی دا کپن دا بہار راو اسل کپنی تیرے کئی. سبحان اللہ اولیاء خدای سره دونه عاشقان دي. نظام الدین اولیاء د سیمل بختیاری کاکی رحمت الله قطب صاحب ته مزاری جانان شهید صاحب ورغی ورته ویل چې حضرت د قبر کې ورسره خبرې کوي وی حضرت جانان دا غلی ده ستا دربار کې ولاړ ده جانان له صبر خبر کا جانان ډیر فقیر د غریب راغلی ده د قبر شریف نه بختیاری کاکی صاحب ورسره خبرې کوي وی ما تاسو کې دومره ځای نشته وی زه چشتیم ته نقشبندي ستا په جسم کې د الله نوم نقش شوی ده او چشتیانو کې لا اله الا الله ده نو بیا که دهر باندې لیکم عبدر نه خراب شي بس آرام کړه دغه درجه دی بس ده دی ورته وجی پر رجستر کې خو مې ولیکا پر رجستر کې مې در سره درج کا چې جانان راغلی ده په چشتیانو کې شامل ده د قصیر را سره وکوا نو دی مبارک یو دم د قبر شریف نه راووتی په جانان صاحب باندې روح واغوسسو. جانان صاحب ورته وای من تو شدم تو تن شدی من تن شدم تو جان تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگری. ز قطب صاحب شوم قطب صاحب جانان جوړ سو او جانان د جسم مثال لري قطب صاحب د روح مثال لري چې خلک ونه وایي چې جانان جدا ده قطب جدا ده. د اولیاء خو دغه مقامات دي اولیاء خو دغه مهربانان دي داسې د الله دوستان دي پر دې به د چا اعتراض راځي پر دې به کوم انسان اعتراض کوي څنګه به نصیب خراب شي دی به د اولیاء نه انکار ساتي د اولیاء باندې انکار ده الله انکار ده ډیر خاطر پکار دي د اولیاء به ادب الله سره بیا ادب ده ډیر خیال ساتل پکار دي ډیر ځان ساتل پکار دي نه د مناسب چې سړی به پر چا باندې اعتراض کوي میړه سزان خدای ته ورسوا بل غمونه پریږده او شاه شابودین سروری ساته چې مورید رالی نو چې بکلی نو د به ورته چې دی یو نصیحت خو راته وکړه ابل بچې یو خودبین ما جوړې بل بدبین ځان د بل نه خمو بوله بل په ځان کې داغدار مګنه چې په دې کې نقصان ده ای بچې دا کوا مونږ تاسو بم دغه زندگی وی د صاحبانو دغه یو دربار را پاته ده ډېر د دې دربار ته ناز ورکول پکار دي په ډېر ادب باندې راتلل پکار دي خالی راتلل پکار دي ډک تلل پکار دي زما په شان نه جوړېدل پکار دي چې ډک راسم خالی ولاړ سما سراسر یو نسم دغه لاړ سما د کبر ډک انسان یم د ګناه ډک انسان یم د غفلت نه ډک انسان یم 25 کال زما د صاحب مبارک سره تیر شوي دي په دا 25 کلو کې د چارپای په شکل ژوند کوم د انسانیت په ارمان باندې یم چې یا الله په دې ټول عمر کې یو ورځ د انسان ژوندګي راکړه ما 25 کال د صاحب مبارک سره تیر شوي دي ګوري تاسو یاد ساتئ د صاحب مبارک رنگ رنگ حالات ما کتلی دي په سفر کې ور سره تللی یم اسلام آباد ته ور سره تللی یم بغداد ته ور سره تللی یم مدینه منورې ته ور سره تللی یم مکې مکرمې ته ور سره تللی یم دلته مې ور سره سفرونه کړي دي د صاحب مبارک اخلاق د صاحب مبارک د صاحب زادګانو اخلاق قسم درته کوم چې نه ملاویږي ډېر احتیاط وساتئ صاحبانو مینه وساتئ بیا به مو دغه نعمت له لاسه ووځي بیا به ارمان کو نن د صاحب مبارک تور چشمان به چېرته یي د چا په یاد دي که صاحب مبارک دلته اوس راغلی وای موږ به څومره تسلي وه زموږ باندې به څومره خوشحالي وه که نه نن خو موږ تاسو د اعتمادو په شان باندې ناست یو ټوله اعتماد یو سترګې مې له اوښکو ډکې نیولي دي شی نشته الحمدلله الحمدلله مرتقاري صاحب مبارک پشان باندې ده د صاحب مبارک هر بچای موږ ته د صاحب مبارک پشان باندې ښکاري موږ باندې احترام ډېر د الله تعالی دې د دوی عزت وکوي الله دې د دوی عمر دراز کړي د دوی فیض دې الله تعالی له موږ نه کموي الله دې د دوی فیضات موږ سره نصیب کړي ما ډېره بې ادبي وکړله تاسو ټولو نه معافي غواړم او راته شیخان هم بار بار لاسو شیخان خو هم پاچاهان دي که نه چې سړي ته یوار بلا شي بیا نو رو بلا شي که نه او نو شیخان هم وایي بس ده که نه زه به هم بس کړم که نه
اسقاری صاحب ته صاحب مبارک ته ټول صاحبانو ته نذیر احمد صاحب مبارک ته ها او دا چې هدایت احمد صاحب ته او عزیز الحق صاحب ته ټول صاحبانو ته دعا وکړي چې الله د عزت سره عمر ور ملاو کړي الله تعالی د دین سره بیرول ورته ملاو کړي الله تعالی دې دغه زموږ صاحبان نه خراب پي که صاحبان خراب سو موږ بس شو کنه موږ به بیا چاله ځاړو چاله برازو دون سفر بکو چاله به دروازې ته درېږو الله دې د دوی عمر زیات کړي د عزت سره دې الله عمر ورکړي الله تعالی دې دشمنان د دوی لاندې وکاڼه وګرځي الله تعالی دې هغه چې څوک بد کوي مرتل کوي الله دې هغه نیکان کړي الله دې صالحین کړي الله دې ټول قبول د درگاه الهي وګرځي ستاسو د ټولو راتګ دې خدای قبول کړي مال یې دعا وکړي په ګرځ خدای زما ګناه معاف کړي خدای ما سړی کرامان بابا وي سړی پرنګ نه سړی کیږي سړی هغه د چې خوې د سړی وي چې خوې د نبی وي چې زما خوې د نبی شي مال دعا وکړي چې زما خوې د نبی عليه السلام بشان پیدا شي رب اغفر وارحم